او ګرانه ګراني ده او قربانۍ ګراني دي. نو دا بجلی ارزانه را، دا ډوډۍ ارزانه را، دا موبایل ارزان دی. نو د هغې نه خو دې مخ وانهړو. خو چې کله د نو زه ورته نه یم تیار وی قربانۍ دپاره قرباني وکړه، قربانۍ دپاره قرباني وکړه. خیر دی چې سهار او غرمه او ماښام دوه ډوډۍ خورې، یوه خوره، خو قرباني وکړه. چې سهار او غرمه او ماښام دوه پیالې چیس کې یوه پیاله څکه، خو قرباني وکړه. چې په ټول کال کې سګرټو باندې، نسوارو باندې، په دې فضول څیزونو باندې 1860,000 روپۍ لګې، دغه ورته پرېږده، خو قرباني وکړه. چې هر هفته کې جوړه علي، هره میاشت کې جوړه اخلي، وړولی علي، پیزار علي، دغه فضول خرچي ورته راکمه کړه، خو قرباني وکړه. موټر سایکل کېنوه چې تیل ګران دي، په 200 په 250 روپۍ باندې لیټر دی، پیاده ګرځه، صحت به دې ښي، په سایکل ګرځه. ستاسو شیشن کې تاریخ دی چې په ډبډبي باندې ډر اذان سره د وړو مور هم کېنولې راغوي، شابه نه را، شابه نه را، شابه نه را، شابه نه را، شاته ناسته را بوره، ښه خوشحاله ده. هغه هم د نر بچی د کټ نخبه کوزۍ نه پیاده. خو زه اوس په دې جومات کې اعلان کوم چې د دې لار په غیر پورې او د هغه کوزه د خوړ تر هغه پوله پورې په دې منځ کې ځمکه خرڅېږي او 10 لکه روپۍ کنال ده. تر مازدیګره پورې چا پیسې راوړي هغې له به انتقال دی. پټواري ماما ناست دی، ملک ماما ناست دی، ملک تحصیلدار ماما ناست دی، او اسسټنټ کمیشنر راغلی دی، پوخ انتقال دی. دا کسان مې راغوښتي دي، دا دې ولاړلي. خو بس 10 لک روپۍ تاسو ټول به یې راوړئ، انشاءالله تاسو ټول به یې راوړئ. د کټوو نه، د بړستنو نه، د جګونو نه، د ګیلاسونو نه، او د بالټو نه، د قسمه قسم ځایونو نه پیسې راوځي. او دلته به حاضره چې یاره استاد خدای دې وبخه، استاد دارې سم کار وکړه چې پټواري ماما دې راوستی دی، استاد خدای دې جنتي کا. لیکن د قربانۍ په خبره باندې دې غاښ دړ کوي. چېره قرباني دا خو ډېرې پیسې پکار دي، او دا خو ګرانه ده، او دا خو ارزانه ده. د الله نبي صلی الله علیه وسلم په دغه حالت کې د آخري حج په موقع باندې 3 قربانۍ کړي دي. د یو کال په حساب باندې یو قرباني شوه. د نبي علیه السلام ټوټل عمر 3 کاله و، 3 کاله و که نه. نو چې 3 قربانۍ شوه، نو د یو کال لپاره یو قرباني شوه. خیال لرې په دې سنتو نه ور دی چې ته په دې خبره به کله عمل کوې. صحابه وایي وی ښکلې قرباني وه د نبي علیه السلام وه. یو ځل صحیح حدیث کې را دي چې نبي علیه السلام ذبحه، نبي علیه السلام حلال کړو بکبشین املحین اقرنین، 2 ګډان حلال کړو، 2 ګډان، او سپین او تور ګډانو، املحین تور او سپین ګډانو، غټ غټو او یې ښکرې وي.